په اسلام آباد کې د مسعود ویلفیر اسوسییشن د سوري لاندې د زده کوونکو ترمنځ د ایوارډ ویشلو یوه دستوره وسوه. ګډونوالو وویل د ترهګرۍ ګواښ د قبایلي سیمو په ټولنیزه، اقتصادي، سیاسي، تعلیمي او امنیتي برخو کې بد اغیز کړی دی. له تیرو 12 لسیزو راهیسې امنیتي ځواکونه له دې ګواښ سره په مبارزه کې بوخت دي. دلته کوم حالات مونږ تیر شول پخکې سوشل، اکنامک او معاشي، سماجي نقصان علاوه تعلیمي ډېر نقصان وشو. نو مونږ دا سوچ وکړو چې یاره د تعلیم نقصان تر غونو نه ډېر غوړ دی، نو په دې به مونږ کار وکړو. نو الحمدلله په دې باندې 2014 نه واخله اوس تقریبا د 19 کال دی، کافي مونږ کار پې شوی دی. په دې کې خصوصا مونږ یو غټ میګا پروجیکټ دی چې هغه وایي وزیرستان ایجوکیشن سیټي. ډېر مهم پروجیکټ دی. هغه تقریبا 7000 کنال ځمکه د علاقې خلکو ورته مفت ورکړې ده او اوس په باندې پیسې ورته منظور شوي وي تقریبا 3 ارب روپۍ، لیکن هغه منظور شوي ریلیز شوي دي. د غونډې مقصد د سیمه ییزه زده کوونکو استعدادونو ته وده ورکول، د بنیادي او تکنیکي زده کړو د لوړولو، د کار فرصتونو په اړه پوهاوي او د ترهګرۍ او مخدره توکو په وړاندې د سیمې لپاره د مثبت رول لوبولو دپاره د سیمې ځوان کل هڅول و. میشه اولی خلق مطلب محسود خلق دا غاوه کانسپت و دی میشه پشتانه جنکه د کیمی د تعلیم حاصل کی خپل کلچرل باونډریز نه ووزي. مو په خیال شه د کلا یو وجل کې یا شجینا تعلیم حاصل کی اغا نور خپل کلچر ډیر پښ ډیولپ کی او هغه خپل پیرا مطلب لکه یو ایریا ریپرزینٹ کوي. زاینه مو التا تعلیم حاصل کړل مطلب تعلیم کو درن آج مطلب نه مو پر در الفاظ نشته زخپل جون بیان کنه افټر فیو ایئرز امرا ډیر الفاظ وی زخپل جون بیان کا. نو زه دی یو فیمیل ایجوکیشن حاصل کی اغا و ډیر مختدري خپل علاقې ریپرزینٹ کوي او خپل مور پلور پر د خپل ورور خوانې پر یو پراود مومنت وی. ایوارډ ترلاسه کوونکې یوه بله زده کوونکې مهنور وایي که چیرې ورته فرصتونه ترلاسه سي نو نجونې د تعلیم په شمول د ژوند په هره څانګه کې یو مهم رول لوبولی سي. پښتانه خاص کر جنکې تعلیم نه غواړي بوایز ته مخکې کوي، جنکې نه مخکې کوي، خو دا ډېر ضروري دی بیکاز یو شجا دو آپ مردو اور بیا آوے پورا جنریشن اپ ہیلڈ کوي چې شجا تعلیم یافته نه وي آوے جنریشن پیرا خارب شي په بچي خارو کیږي او مخکې جنریشن زموږ چې دی آوے خارو کوي. په دې موقع د زده کړې په عمل کې په بیلابیلو برخو کې پوزیشنې ترلاسه کوونکو ترمنځ ایوارډونه هم وویشل سو. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.